د هیواد شمال ختیځ زون کندوز ولایت کې د لومړي ځل لپاره د مور او ماشوم سلبستریز روغتون جوړ او نن د دغه ولایت سیمه ییزو چارواکو روغتیایي مسؤلینو په شتون کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا شفاخانه د دغه ولایت سیمه ییزو چارواکو د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو په وینا دغه روغتون د شمال ختیځ زون په کچه د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي چې له مخې به یې د مور او ماشوم د مړینې کچه هم صفر ته راټیټه شي. د فعالیت سره سم ان شاء الله د صحت د برخې کې ډېر غټ تغییر به راشي ان شاء الله. او زموږ د ولس مشکل حل کیږي. د مور او ماشوم د مړینې کچه لکه څنګه چې مخکې هم کمه شوې ده په سبب د فعالیت د دې شفاخانې ان شاء الله تر ډیره به نوره هم راکمه شي او امیدوار یاستو چې ان شاء الله هغه کمترین حد ته ورسي. دا د کندوزیانو لپاره او د ټول ملت لپاره یو ښه ګام ده، ښه خدمت ده او دا یو نوی زیری ده. او موږ د کندوز ولایت د رهبرۍ په نمایندګۍ باندې دا ویلی سو چې موږ خپل متخصصین، خپل استادان، خپل کدرونه ستایو چې دوی په دې لږ امکاناتو باندې کندوز ولایت ته داسې یو بې مثاله خدمت وکړو. په ورته مهال د کندوز ولایت اوسیدونکي د دغه سلبستریز روغتون په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي له دې وړاندې ناروغان کابل او ان له هیواده بهر د درملنې په موخه انتقالول چې له ګڼو ستونزو سره لاس او گریوان و. مشکلات‌های به سطح زون به خیر حل میشه، نه تنها به خود ولایت کندوز، به سطح ولایت‌های همجوار انشالله خدمات صحی به صحت طفل و مادر انشالله صورت میگیره. اینجا انشالله مشکلات‌ها به خیر حل شود و دیگه ما شاهد مریضای ریفر به ولایت‌های دیگه و یا کابل نباشیم. او دغه ناروغان چې دی په همدغه مور ماشوم په شفاخانه کې بمدل ته ورور پوسی کوم تداوی کیږي. سابقه به منګه ورور کابل ته بدلو، یو بل خواته به علیزل کولې وسته ده. همدلته فضل د خدای نه د نیک مرغه دغه ورور دلته په قندوز کې دغه شفاخانه فعال سول د منګ لپاره نه د کنه د ډېر یو د ټول قندوز ملت لپاره د ډېر یو ښه شفاخانه ده ان شاء الله. نه د کنه موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو. د شمال ختیځ زون په کچه په طبي تجهیزاتو سنبال د مور او ماشوم د سلبستریز روغتون داسې مهال ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې څه موده وړاندې هم دغه ولایت کې د زړه ناروغیو د درملنې په برخه کې دې ته ورته یوه څانګه جوړه او د خلکو پر مخ پرانیستل شوې وه.